پلار جانه دا راته ووایه چې سبا لپاره څه پلان لرئ؟ ځکه ستا د عمرې نه په بیرته راتګ خو به خلک هرومرو راځي. زویا زما خو زړه ده چې یو 5 پسونه حلال کو. که 5 پسونه نه وي نو باید چې یو غټ سخوندر خو حلال شي، ځکه خلک به ډېر راځي. خلکو ته معلوم هم شي چې حاجي تراباز خان د عمرې نه راغلی دی. 5 پسونه او یا سخوندر زیات نه دي؟ نه ډېر ځکه نه دي چې 3 پسونه خو مې پروسه کال تربور حلال کړي وو، زه خو د هغه نه کم نه یم. حسب دا 40 ولا او که عمره ولا هغه خو سي حلالول هغه خو وس لري، تور باندې وس لري که نه؟ غریب یم خو بې غیرته نه یم. که ما خیرات ونه که دا خلک به څه وایي؟ ځان خو د تربورانو د خاندان نشم کولی. ګوره پلار جانه، دې دپاره چې د پیسو ضرورت دی، موږ سره پیسې هم نشته، نو دومره ډېر قرض به راکړي څوک؟ دا خو د پیسو نه بغیر نه کېږي. زویه چې د هر ځای نه کېږي را پیدا کوې به یې راته. ته عمرې ته د څه لپاره تللی وې؟ آیا د الله د رضا لپاره تللی وې او که د دې لپاره تللی وې چې خلکو ته خپل نوم وښیې؟ معلومه خبره ده چې د خدای د رضا دپاره تللی وم. د خدای رضا لپاره چې تللی ولې نو بیا نو خلکو ته ځان چېشته ښیې، خو خلک دې رابسي دعا به وکوي، خو یو پیاله چای به وخوري، که چای نه و خورما او د زمزم اوبه به وخوري، ځي به په خپله مخه باندې. بله دا چې پلار جانه، امیر المؤمنین حفظه الله هم دا فرمان صادر کړی. زویا چې دا فرمان را امیر المؤمنین حفظه الله صادر کړی دی، زه هم خپله غلطي منم، بس هم ساده تګ راتګ صحیح دی.